زما نوم معصومه سیدزاده د کندهار د ملي رادیو پروډوسر. په 1380 کال کې مې د رضاګار په توګه په کندهار رادیو کې کار وکړ او د 2020 کال رئیس را بده خو په کندهار رادیو کې په رسمي دنده لرم. ادمه کړی دی خو متاسفانه خپل خاوند د لاس ور کړی 15 کال مخکې او څلور اولادونه لرم چې درې لونه دي یو مزي دي. زمیم په رادیو کې کار کوي او لور مې د هغه په رادیو کې کار کوي او دوی دواړه په انټونی ختم کړی دی ادبیات څنګه څخه لور او زوی. خپل ذکر څونه ما یو کال علي در معلمین ویل دي او د ژورنالیزم برخه کې مې هغه وخت خدا کوسم د شانه و نه په کندهار کې د سپونټونی چې ما هغه تعقیب کړی وای خو کله چې رادیو ته راتلم رادیو افغانستان ته ولاړم الته مې درو میش لپاره زده کړې وکړې په پروډوسر په برخه کې. څنګه مزره شګی چې په رادیو کار وکړي د کوشنیوال سره د رادیو سره ډېر مینه او محبت لري. بیا هغه چې ما هغه وخت رادیو افغانستان ته لیکونه لټل په خبرونه کې بل لیکره تناشي ډېر به خوشاله کېدم خو بیا خوشبختانه چې په کندهار کې د محلي رادیو په خپل فعالیت پیل وکړ بیا د کندهار رادیو ته راغلم. کوم خبرونه په تاسو کې شروع کړل؟ د ښځې او ټولنې خبرونه په کندهاري ټولنه کې په 1980 کال کې حالات خراب ښځه راوځي کار کوي دا څونه مشکل و؟ ته باور وکړه چې د خلکو په ټولنه کې ډېر ځای لرم دا یو صفت نه کوم د ځان خدا د خلکو د مینه د چې ماته را کړې ده یعنی زه خپل پر ځان اریانه یم چې په داسې ټولنه کې خلکو څنګه ماته مینه را کړې ده دا چې یو څه چې راوځي هغه پر اسانۍ کې کار کوي خلک بد پوسوي خو خوشبختانه خلکو په ټولنه کې ځای لرم. هغه وخت کار څنګه کار کاوه؟ ما چې کله رادیو ته راغلم د صفر څخه مرا شروع کړ هغه وخت د کمپیوټر په کندهار کې چا هم نه پیژندي کله چې موږ دلته راغلو کار پیل کې په هغه وخت فقط یو دوه ساده ټایپونه و او کاسيټ و په کاسيټ مې پټاور واچ باغ کوم مطلب ثبت کې بیا وروسته چې سندر مراچول بیا د بل ټایپ ته سندر واچول مخامخ مو ثبت شروع کړي دا کیفیت ډیر خراب خو ته به تر معلومه ده خو بیا هم خلکو دا خبرونه خوشاله ځکه چې هغه وخت رادیو نه په کندهار کې د څونه مهمه ده د یو ښځینه خبرياله او یا نتاکه یا پروډوسر په ټولنه کې په کندهاري ټولنه کې څونه مهمه ده؟ ډېر اړینه ځکه چې خلک د خارج لاړ شي څونه پر مخ تللي دي معموش پښتني ټولنه کله چې خور راوځي د باندې کار کوي خلک بد پوسي وایي خبرې پوسي کوي یعنی موږ ټولنه داسې ټولنه چې بيخي نه پېژنم چې څه وخت به اصلاح بیا هم په خلکو پوسي خبرې کوي په شوزه پوسي خبرې کوي. ډېر کسان چې ورته وایي معصومه جانې اواز تر اوسه پرې ځوان پاتې شوی دی نه چشتي شخص اواز ځوان ما ته خود خپل ځوان نه نه پېژنم دا د خلکو مینه وایي چې دا خبرې کوي ما ته خپل ځوان نه معلومي رښتیا هم کله چې هغه لنډمهالي در رامنځته کله چې طالبان اول کندهار ته راغله خو کندهار رادیو سکوت سول هغه خبرونه چې مخکې خبرېدلې هغه سکوت سول خو طالبان خپل خبرونه پر مخ بیولې په هغه وخت کې ښځه نه تاکه هیڅ وخت نه ونی شو ته د اجازه ورکړه هغه چې راځي په رادیو یا په نورو ورګانو کې کار وکړي کله چې طالبان رژیم سکوت سو او طالبان لاړل او لنډمهالي در رامنځته بیرته ماته بلنه راکړه بیرته زه رالم رادیو ته کله چې رادیو کې لیکونه ځوابونه خپرونه پیل کړله واقعا دا زه نه وایم دا د خلکو د خولې څخه وایم چې دا د لیکونو ځوابونه خپرونه ډېره خوښوله ما لپاره دغه ډېر چې اوس په ما خلکو چا بد نه دی ویلي ما ته سپک ویل نه دي کړي د خلکو په زړونو کې ځای لرم دغه ما لپاره یو ویاړ دی. ستا موجود د ښځو لپاره څنګه ارزیابي کوي څه وایي چې خبرونه کوي خدای نور ښځو ما هم جرأت ورکړي یعنې موږ کله چې دلته راغلم زه یوازې یم د کندهار حتی د لنډمهالي درجه هم رامنځته یوازې په ټوله کندهار کې زه وم په کابل کې یو سیمینار د ښځینه ژورنالستانو یوازې زه هلته ولاړم هلته چې بیا زه سټیج ته ولاړ شم ما څخه پوښتنې وکړلې ما په ټوله کندهار کې یوازې زه ښځینه ژورنالست یم هغه ټوله ما ته اریان شو د هر ولایت څخه څلور پنځه تنې ښځې راغلې خو متاسفانه د کندهار څخه یوازې زه ورغلم نن خوشبختانه چې په ټوله کندهار کې په لسهاوو خویندې شته چې په رادیو کې کار کوي دا یو جرأت چې دوی ته مې ورکړی دی راغلي دلته کار کوي. دا د رادیو کار خو ډېر مصروفه کار دی او ستا د کور کار او د اولادو کار دا څنګه سره تنظیموي؟ ته باور وکړه چې بیخي د رادیو ماته داسې شوی ده چې فکر کوم دا زما کور دی هلته چې راځو چې دا دفتر دی دغه رادیو ماته بیخي لکه خپل کور اوس داسې ماته معلومېږي ځکه چې عبرت رانسم څه فکر کوم چې بیخي داسې ناقرار یم چې دلته رانسم بیخي ځکه چې ډېره مینه ورسره لرم اوس هم ځکه چې سین مثال مې د دې زه به استراحت وکړم په کور کې کښېنم اما داسې ځانګړې مینه ورسره لرم. د څو عمر به یې ګر عمر کړه جمع کې څو تقریبا غواړي چې بشان کې خلکو ته ما زه چې دلته رادیو ته رالم تقریبا 10 کلنه وم اما اوس چې دا فکر کوم چې وخت ما په 10 کلنۍ کار پیل کړ ما به دا فکر کوم چې دغه زما لمسیان به لا هم پیدا زه په رادیو کې زه په لمسیانو خو دغه زما ما چې زه اخم زما لمسیان هم ما سره وخت داسې بیخي اریانه پاتې یم خپل ځان اوس لمسیان لري اوس لمسیان پنځه لمسیان لرم. شکر کندهاري ښځو څه ویل لري څه کندهاري ښځو ستا پیغام څه دی؟
چې دوی راوځي د لاسه ورنه کړي چې شو کندهاري خویندې باید راوځي زده کړې وکړي تحصیل وکړي خو متاسفانه نن ورځ چې زموږ خویندې راوځي زده کړې وکړي کله چې واده شي بیا هغه زده کړې نیمګړې شي اته د پوهنتون په څېر محصلین دي پوهنتون کې دوی کله چې واده یې کړی دی بیا په کور کې کښېنولي وایي ته نور د حق نه لري چې زده کړې وکړې تا ته زده کړې اړتیا نشته یعنې ښځه وګوره زده کړې وګوره حال دا چې ښځه او نارینه د یوه مرغه وزرونه دي چې الوځي که یو مرغه یو وزر هېڅ وخت نشي الوتلی نو ښځه او نارینه دواړه مساوي حقوق لري یعنې زده کړه فرض ده هغه وخت مو چې مرکې کولې خو مجلس کې شی به نه و بیا مو څه شي وړی ته سي یو غټ ټیپ رااخیستی چې هغه د وزن در ما ډېر و کله چې دا چارواک لورې مرکې کولې یا به تلو خلکو سره مرکې کولې یو غټ ټیپ مو رااخیستو خو بیا هم خلک به راباندې راټوله د هغه ټیپ سره چې دا اوس یې مینه داسې دا شیان یا هغه خلکو د هغه سره ډېره مینه او علاقه لري یو کم وارخطا تر تحصیل لاندې به راته دونه غټ ټیپ ما رااخیستې د ما سره مرکه کوي خلک وارخطا ورېږېدل نو بیا کله سندرې مې اورېده چې په کور کې د کور کارونه کوې خامخا ځکه ته د راډیو ښځه یې نو څنګه یې سندرې مندرې به خپله خوښ سندرې لرې دا د خپلې خوښه خو د هغه سن سال سره موسیقي خلک اوري اوس که د ځوانانو سندرې شاید خوند رانه کړي اما پخوانۍ سندرې چې هغه سندرې چې پخوا وې هغه به چک سوي وي هغه به داسې شعرونه چې شاعران بې پېژندل سوي وو تکړه شاعران و هغه سندرې چې به کله نشر سپاره کېدل هغه به د څو کمیسیونونو څخه تېرېدل بیا به خپرېدل اوس متاسفانه موسیقي چې د هغه ټوله بازاري موسیقي ده هغه په ویلو په اورېدلو باندې نه ارزي خپل د کار څخه راځې یا کوه یا د دې لا پرمختګ کړی وای نه بس په دغه خوشحاله یم وایي لږ وخوره وسا ګرځه که لږ وخوره که څنګه داسې متل دی وسا به یې وکړي آینده پلانونه څه دي تر څو چې ژوندی یم او اوس توان لرم خلکو ته خدمت کوم ولې نه کوم ډېره مننه مسعود جان مننه ستاسو